السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې خیر باجا څه کې دلته کې په دې چیلو سره او دغه جامو سره جامې لري غوړولې او چیلې سره لري سي ها اوی دا راته وایه که نه یو تپوس سره کوم خفه کېږي خو به نه خفه کېږم وایه وایي تا نه قربان ډایرکټ وایه ته خو واده شوي دي نه رښتیا والله که زه واده شوی نه اوی دا راته ووایه که نه تاسو مالدار یې موږ ډېر زیات مالدار خلک ماشاءالله ماشاءالله ستا د چخرې نه پته لګي چې تاسو مالدار یې موږ څلور یو ها دوکانونه هم شته دوکانونه هم شته که نه څلور دي وای اوس کار ښه بنګلې هم دي رښتیا وایي ها زم پلار ته ویم چې څه به لاله خلکو پسې ځې راځي زه واچه تا لاله وکړه که نه زه سیده ده زه لاړم ګلې ده دا لاس راځي تاسو وې ما سم نه دی ویلي هم زه مې پلار ته لږ ملاوېږم هغه ته یو سوال جواب کړو ښه زه واچه سوال جواب نه چې ډېر ورته وکړه سیده ده یالا نو اسلامي دي نو خو چې ووځي یا ته خدای بې انصافه ته لاړ شه مزدوري وکړه چې ته خواري وکړه یا ته خدای بې انصافه ټول عمر به موږ دا کدوان او دا کریلي وخورو یا الله نو اوس پر کدبان او د کریلو نه خلاص کړم یا لکه اسلامي خو چې سهار شي او ماښام شي نو ته غیبي ته داسې دغه یو بوډا پلار مې دي چې له شل روپۍ وله وګورم چې چاته انډه ولې راوړم چې د یو بوډۍ قیمه ولې راوړمه بس غم مه کوه واده کوم هر څه به دی خدای پاک خواله راوړي ته ولې غم کوې وای وی واده کوم یا د خدای بې انصافه زه د لوږې نه مرمه خوراک لسني نه نو واده پسه کې زمونږ د ګاونډ کې ګلپري نه ده هغې هغه لور خو دې لیدلې ده که نه وای خدایا یا د خدای بې انصافه نو په هغې څه کې هغه اوس د تنور ولړونه دي نو پرېږدې د کنور ځني نو بلا مال خاله دی به دغه ښه ده که نه دغه به وکړم نو کنور ځني دا جایداد خو به یې د خپله لاسه کړو پرې خېټه به لږ موړ شي خو دا اسلامي ګوډې یو خبره کومه ګوډې ښځه دا ګوډې څه څاروي یا چیلې نه ده چې میلې ته به یې بوځي دا ګوډې د ټول عمر سودا ده وروستو پرې خفه ني زه ښځاړو کوم نه نو داسې نو دا د جایداد دپاره غرب کې جایداد کې وم خدای دې له بېګانه مرګ راولي بچې داسې مه کوه دا ظلم دی زیاتې دی ګوډې مه کوه انسان دی دا خدای به نه تپوس کړي دا ته څه کوې د پیسو دپاره دا ښځه ووژني پرېږده که نه نو پلاره مخکې مه ځه که نه ولې بې ګناهګار یې د دې خبرو مې مه خبروه به دا ښځه ده وبې کړم او که نور څه نو بس خفې نو دا خو په شلق ته دا رینګونه ولګه دا خوشاتاري ده پسې رینګونه کوي ګوره دا غټې غټې تختین پیدا کړي نو دا خرڅ کې هلک ورپورټې مو ویلې پرېږده دا مې یو اشنا دی هغه رنګي یا مې له بولي مې دیاړی تړلی نه کېږي او پلاره نور نیم خبر دقې ښځې پسې به ورځې ښځه به دا پلوده کوټه کې پلوده ده خدایا اوس څه وکړمه نو وي را دې وغواړه نو دغه ښځه خو زما نه ده خو د جارو ډکې دي یا خدایا خو زه نو زه واده به شم پې نو چې د ده خوښه ده دا ماشل زه ده خوښه ده دغه دې لاړم ورپسې یا خدای پاکه نو د ځان نه سیلانې کمتره جوړه کړې چې بیا پکې مړختلې څوک په دې ګردي وباسي چې د هغې په ګردو څوک څه کوي خو چیلې ته هم نه لګي بیبي سلام علیکم وعلیکم السلام مخ ته خورې شه نو لوپټلې په اوږو چورې په کوڅو کې ګرځي ته خو پېغله ښځې پېغله ښځه خو یم خو اسلامي راغلی و ما رشتې له لږ ورکړې ستا رشته اسلامي له ورکړمه رشته مې راغلی یا لورې په تندي کې خو د ازمري ویښته راښکاره نه شو نو بس ازمري خو نشته خو کېدی شي یا بچې ویم ستا خو اوسه پورې چې ته چرګ یم تپوس نه کړې او اسلامي ستا رشته اوس دی کېدی شي چې راشي راپسې ویم چې خدای راولي نو زه به ورته ښه وکړم ته غم مه کوه پاس هلته کې کچن کې مې روټۍ ښودې نو روټۍ وخوره پاسه خمورې ځه داسې چې را خوشحالې دا واره باندې راغلی نو په تندي دې ښکل کړم یا به یې راته بدې ردې وي خو ځه ور به یې کړمه د پردي کوره به شي سر خو به مې ترې سپک شي که نه وای خدایا نو یا اسلاميه تا دغې جینۍ کې څه څه یې کړي ده ما خو ورته خپې نه دي خو د خپو پورې بدرنګه ده خو زه چې د زوی مې خوښه ده نو وله بیا وکړمه نو زما بیسه ویم الله مې دې خاوند وبخي نو ویم چې هغه تللی دي نو د دې جینۍ چې کوم دی نو کنټرول ګران دی هغه به پسې بار ووته نو زه به اوس برقه په سر وموزم به یا څوک یې یا خود عبدالقدوس ما وای عبدالقدوس لالا راځه ته خو زموږ د کلي مشر یې راځه یا الله خدایه نو بیا سلام علیکم اخودي وعلیکم سلام وروره ستړی مه شي ته نیمه چې کېناستې شمه وایي ولې نه ستا خپل کور دی کښېنه وایي خدایه زما دې توبه نو څنګه ښکلې په جال کې ناست یې څنګه ښایسته ځای دې جوړ کړي دي ویم یا وروره
دا مې دې چیلوکې ته لګولې ها دا به شي کې څنګه راځي سر دا لور مې ته یادو ممنوعه ده لږه واس خو تا کچې راشي بوټي خوي نه ما اجي راشه راشه دي خا وي بابا دي خا کېنا کېنه بابا راغلم یالله خیر تیر خبرې مه کوه زمانه وي دوسي د جارو خیرن ډکې دا ني ابد ما يخولي دا دي ته خدای وبت بيشد ما ته خدای يا من ولي دم دا دي كيوبوي بلادي جناب يا خدای ما زي ته تاسو ته خدای پاکه او د سمات ته لاله کیسو ولا شي لول شو مانو دا خیر دی دا انسان چې کمزوري شي اکثر ته بیا زیمو دا دي لور ده دا مې لور ده کنه او دا دي خپل لور ده نو انا خپل لور مې ده کنه ولې ته خشته دا جنې خوري لا بدرنګا ده ير ورغم دا پلار ته تلرا یا خو نه تا دا څه بدرنګ چاري کو وای بس په نصیب چې سپراتی نه خو نه بدلیږي دا خو زه مور ته تللی یم چپه خبره ډېرې مه کوه جوړی ته خوري لا بدرنګ دې خبر ته چاته کېږي لا لا دا سره راغلی څه لګي به ملا دې چل کنه بس په دې کې بسو دا یکانو د جنکو خوخي نن سبانو نن سبا خدا سي دا ور راغلي دي چې د مور او د پلار په خوخه سو خزینه کوي دا خبره صحیح ده نو اسلامي راغلی ما ته وی چې مال دا جینې وغواړه دی یادو او دې وغواړه نه بس اوسله کړی نه کانته خوخه چې به وینو زم لګ بده را قول اته چې خوب کېو نه قولي مې دي ډیر بازوال دې مې پېکلو هغه وی چې هر ځای کې مال بچی دینو دا دې شنو دي د دې دغه کوغراجا یا خشتنو نه بوغراجا ډیر ښه دا ولې بیا ته خیدا سي کمزوري کې ولا ورکا کنه خوري ضرور نو دا سرکړې خوراک ډیر کې د مالګو مسالو دا واو چرګې نه دا څه کنه کلیجی مریجی دا خبرت خوري نو برداشت دي جوړ خور دا څه چل کنه چې دې خبرې پینې کو کنه زه چاته ویم دا واده دونه نه پېږي ګونه په خول شم دې دا غریبي مې د سارو ما خام کډوان او دال ولستان راځي کون دي نو کون نه دي خو لکه مطلب دا دی ګوره خرچي کیږي نو زه ما چې بس تم چاته به دا خلکو ته وایي چې اچانه دې راخې لن کی زه به دا واده را نیټه پیدا نه کوم یار دې کا پیو کا خبر کولا ته خپل دې بند کا کنه زه وسره لګیم نو یا ته زما مور شه یا به زمور شه یار ور زمان سوق نشته کله غریب شوم کنه نو غوم نو خپلوان رانه لاسه غشتي چاتم نه وېما چاتم نه نو بس راس په کا راشه نیټه واس نیټه خدا بازا خدا ها بلا بس خدا دی دا خدا بعد ما راتون کې دې کنه دا اتوار پر د خیر مونږه چنج وروړو سیدا خو خدا خدا دالو السلام علیکم وعلیکم دوا ما خودي بس بالك لا ما خدا بهم چه به مدر لا 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 خوشاله کبه دا واده تر عین کبه لا ما بیغه موسا خوشاله شي یا دې اوريکا سپینه ګیره سړی د داسلان د باندې به تکتل سلام هذا يا لا 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 الناس ولا توجه بشيرنا هذا خدايا نو يا خدايا اسلمي وادي يا نوبه سلام هذا لا 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 یا الله دا واده بختور کی هغه ډوله ولا مخکې ته دي مخکې ته دي راځي سلام علیکم وعلیکم السلام ناوی یا جنا چته لاړې وای ناوی خو کوټې ته وخته وای خدای دې سر نوري کرا کوشا یا خانه راځه چې کوټې ته وخته راځه یلوري را کوشا دا خلک در پورې خاندي په کوټه سکے یا نوري د اسلامي خوستا خو کنه ته کوټې ته وخته را کوشا نوري اله را کوشا راځه نکوم واده نکوم میره نکوما زه مو اسلامي دا بشي پکا خرخته د خطر راکوشه نه را کوزېږم زما یو څو شرط دی یلوري را کوشا راځه ستاسو شرط مونږ منو را کوشا راځه شرط منو را کوزه شراځه یا نوري را کوزه کنه زه نه را کوزېږم دا کشته والا انا خدایا بیخ او بنیاد دی خدای او باشه انا خدایا یا خدایا بیخ او بنیاد دی
وباسي اسلاميه راشه کنه کله کا در پای پلار زما نوم پروت دی اجا خدایا بیخي وباسي یا جونه را کوشه دا بس تا من ار یو شرط منو خورا کودا شه راځه زه به تا ته یو فیصله وکړم راځه اخوا مخکا را کودا شه یا الله دا دې څه غم موږ له ساتلي دي ور خطا کېږم خیر دی وایه دا دې څه خوښ کړي راځه کنه تبو برباد ګرا کوشا تو تګر کیا اجا را فیصله له کومه تاسو وایئ چې نه د مخ خاورې که سیلانې خرابه ده پرون مې ډلو کې ترکاري پخ کړې وه دا دې سره وړي دي دا ناویانې به اوس کوټو ته خېږي مو اوسو نه پاو کړی غونډارې باجونه دي اجا را کوشه اجا خدایا اجا یلا اسلاميه دا دې څه شي کړي دي راشه دې خوا انا راځه اجا راځه کنه خدایا یا لوریا ته ولې کوټې ته ختلې دي یا بچي داسې چل دی کنه دا خو ستا خاوند دی د خیره کنه بس د سره خو ستا نیکه وشوه ته چې ځو زما پسې فیصلې ته غوږ کېږدئ ستا څه پیسه ده دې ته ګوره زما دا بوډا خوښ دی څه